دا یو ورور سوال کړی دی چې زما لور ده او هغه کڼه ده غوږونه یې کار نه کوي نو هغه د اورېدو دپاره چې د غوږ باندې څه اوري دپاره هغه مشینان ورته غوږ کې لګېدلي نو کله چې دا چاردم کوي نو دننه غوږونه نشي مسح کولی صرف له پاسه مسح کوي نو دا به صحیح او که نه او که چېرته دننه هم مسح کوي لکه دا ګوته به ږدي او دننه بیا هغه کم مشینان یې چې لګولي دي غوږ ته هغه خرابېږي الجواب په اودس کې د غوږونو مسح د لازم ده او حدیث کې داسې راځي د عبدالله بن زید رضی الله عنه حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الاذنان من الرأس غوږونه د سر نه دي نو په سر مسح څه ده لازم ده نو چې غوږونه د سر نه شو نو په دې مسح څه شوه لازم شو او دا حدیث شیخ الباني صحیح کړی دی امام ابن ماجه راوړی اوس د دې رور دا لور چې ده که چېرته دا دومره ضرورت لري دې مشینانو ته چې نشي لري کولی نو بیا خو دا څه ده معذوره ده که چېرته ویستو کې ورته مشکل ګوره دغه د غوږونو کې چې دا مشینان لګوي دا ګوره په دوه قسمه یو خو هغه وختي تور لګوي وباسي بعض ګوره داسې لګوي چې بیا نه وباسي لکه پاخه یې ورته لګولي دلته او دننه یې څه سیسټم وله جوړ کړی نو اوس که څوک داسې ولګوي د هغې ویسته ورته صحیح ګراني او که چېرته دننه به د غوږونو کې د غوږ په دې سوري کې ګوتې وهي نو بیا خو هغه مشین خرابېږي نو دا انسان بیا څه شو معذوره شو او الله وایي فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها الله په یو نفس باندې دومره بوج ږدي چې څومره اوچتولی شي نو که چېرته دا ماشوم هم داسې معذوره وي نو بیا هېڅ خبره نه ده د پاسې چې کومه مسح د هغه دې کوي لکه د غوږونو د مسحې طریقه دا ده چې د شهادت دا ګوتې به د غوږونو په دې سوري کې کېدی او دا غټې ګوتې دا به شاته د غوږ نه ګیر چاپېره تاو کړي نو چې کله داسې نشي کېدی نو بیا صرف د ظاهري غوږونو مسح دې وشي او دننه ته ضرورت نشته د څه د لاسه د عذر د لاسه والله اعلم